نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يراه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدرمنو داسې به نه وایم هسې نه چې خلک خواره څه بده کړي چې افغانان خپل تاریخ هېروي، داسې به نه وایم، بلکې داسې به وایم ځینې کسان خپل تاریخ نه لیکي او خپل تاریخ هېروي هم. په نسبت د ځینو کسانو په دنیا کې څه داسې کسان شته چې د خپل مشر، د خپل مقتدا، د خپل پیشوا، د سفر او د حضر هر خبره او هر ناسته او ولاړه نوټهیي ثبتهیي لیکي او بیا تر نورو پورې رسوي، هم یې لیکي او هم یې یاد ساتي. ځکه دغه خبره په تفصیل سره وکم نو شاید زما موضوع بلې خواته ولاړه سي. زما استاد د کندهار د ښار د باغپل په سیمه کې یو عالم تیر سوی دی چې په ډېرو لویو کتابو یې شرحې لیکلي دي، شرحې. خو که د کندهاریانو څخه پوښتنه وکړې چې ما درته معلوم دی تاریخ او که یا، هم به تاریخ ځینې هیر وي او هم به تاریخچه د هغه عالم نه ور معلومه او هم به هیر کړی وي او نه به یې لیکلی. زه به دې خواته نه ځم، انشاءالله په خپلو بیانو کې مې یو سلسله دغسې په نیت کې ده په نږدې راتلونکي کې چې د خپل کندهار، البته د افغانستان نور ولایتونه به هم شامل وي، د افغانستان یو څه علما او فقها اولیاء په خپلو کسانو وپېژنو. موږ هم سترې هستۍ په افغانستان کې لرو، دنیاوال خود لري، موږ هم لرو. په سترو هستیو کې د دنیا تر یوه ځای افغانستان کم نه دی الا ماشاء الله. و خود په عربي نړۍ کې ډېرې سترې هستۍ دي، خو د نورو هیوادو سره چې د خپل افغانستان پرتله اخلو، نسبت اخلو، تله او ترازو ته چې اچوو، افغانستان هم په خپلو سترو او لویو هستیو کې تر نورو هیوادو کم نه دی. خو دا بېله موضوع ده قدرمنو. دا چې زموږ دغه کمزوري ده راسي، نن د حضرت خبیب بن عدی رضی الله عنه لوی داستان د عبرت او د حکمتو څخه ډکه واقعه در باندې واورم. ځوانان دې په ځانګړي ډول شعور ته متوجه سي، خپل تاریخ به نه هېروو او لله الحمد چې موږ ته خپلو کسانو خپل تاریخ لیکلی را پرېښی دی. یو کتاب موږ په تاریخ کې لرو، تاسو به انشاءالله ما ته متوجه یاست، شذرات الذهب عن اخبار من ذهب. د هجرت د اول کال څخه بیا د هجرت تر زرمه کاله پورې چې څه پېښ سوي دي، دا ټوله داستانونو واقعات ثبت. د هغو انسانانو خبرونه او واقعات چې په تاریخ کې تیر سوله، زما سره دا کتاب په 11 چوکه کې په دې کتابتون کې د جامعې نعمانیه نقشبندیه سته. شذرات الذهب، د سرو زرو ټوټې، د سرو زرو او په سرو زرو لیکل سوي انسانان یا خبرې د هغو انسانانو عن اخبار من ذهب، دغو انسانانو د خبرو په باره کې، دغو انسانانو د تاریخ په باره کې چې د تاریخ په اوږدو کې تیر سول، د دغو تاریخ په اوږدو کې چې انسانان تیر سوي دي، یو هم د دغو انسانانو د جملې څخه زما او ستا په روښانه، ځلانده، منور، مقدس، مکرم تاریخ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې ملګری او هغه ته ډېر نږدې ملګری حضرت خبیب بن عدی رضی الله عنه دی. د حضرت عدی زوی دی، نوم یې خبیب دی. خبیب واورئ دا واقعه څه ورپېښ سوله، څه وسوله.
د کافرانو عادت همدای چې د مسلمانانو تاریخ د مسلمانانو د ذهنو څخه وباسي، ترڅو زموږ په تاریخ کې هغه زړور شجاع انسانان چې موږ د نوم په اورېدو باندې خیال کوو، سړی په کالو خیال کوي، سړی په بوټو خیال کوي، یو سړی په ساعت خیال کوي، یو سړی په انګشتري خیال کوي، یو سړی بیا په خپل غفوري لنګي خیال کوي. دغسې انسانان چې موږ تاریخ په هغو باندې منور دی او په هغو باندې ویاړو، کافرانو کوشش دا دی چې د دغو انسانانو تاریخونه زموږ څخه پټ کړي. خو لله الحمد امام بخاري رحمه الله تعالی په کتاب المغازي کې د حضرت خبیب رضی الله عنه او د ملګرو واقعه مفصله راخستې ده، او دغه کتاب اسد الغابه فی معرفة الصحابه د زنګله د زمریانو نوم دی. د زنګله زمریان دا کتاب نوم یې د زنګله زمریان دی، او جوړ کړی هم دی په کومه صدۍ کې جوړ کړی، د نن څخه 800 کاله مخکې صحابه یې را پیژندلي دي. یو د هغو څخه کم صحابي دی او په کم نمبر تیر سوی دی؟ 1419 نمبر صحابي تی دغه علم راخي په خپل دغه کتاب کې اسد الغابه کې. هغه خبیب بن عدی دی، د عدی زوی، د مالک المسی، د عامر کړوسی، د مجدعه بیا کوسی، او داسې سلسله پر سلسله چې هر څه تاسو بولئ. دا څوک وو؟ دا د انصارو صحابه کرامو څخه وو. چیرې اوسېدی؟ په مدینه منوره کې اوسېدی. او څه یې کوله؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د بدر په غزا کې اول شرکت د مبارک وکي، اول غزا و چې شرکت یې ورسره وکي، ګډون یې ورسره وکي. او څه پیښ سوله؟ خورا عجیبه داستان دی. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي، وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرفه 10 کسه جاسوسان واستول سوله. د بدر د غزا وروسته چې غزا وسول، د بدر د په دوهم کال د هجرت د روژې مبارکې په میاشت په 18 تاریخ یا په 18 ورځ چې دا پیښه وسول، 80 کسان صحابه کرامو د بدر په میدان کې کافران مړه کړل، 80 کسان د ځان سره اسیران او بندیان راوستل په افتخار باندې. دا غزا چې تیر سوله، رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت خبیب رضی الله عنه چې د عدی زوی وو، دا یې واستوي د 9 کسانو نورو سره د دې دپاره چې د کافرانو حال لا ټول کړي، تجسس یې وکړي، جاسوسي یې وکړي، او د هغو انسانانو کافرانو مشرکینو حال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړي. حضرت خبیب رضی الله عنه هم په دغه ډله د صحابه کرامو کې وو. د دوی پر سر چې مشر سو عاصم بن ثابت بن ابي افلح الانصاري، دای مبارک دغه نو انسانانو پر سر باندې مشر سو. جماعت روان سو. سنت طریقه دا چې کله په سفر کې ځي امیر بټاکي، امیر به متدین انسان ټاکي، متقی انسان بټاکي چې ستاد المانزه او ستاد زکات، ستاد خورد نوش، د حلال او د حرام خیال وساتي. حسنه چار څوک چې مازی امیر کوي، خان سړی مم امیر کوه، فقیر سړی امیر کوي چې ستاد شو او د بدو خیال وساتي، بلکې د شو خیال تر بدو ډیر وساتي، ستاد آرام او د راحت ځای ډیر وساتي. په دې حدیث کې کنوکتی وو د نصیحت خبرې درته کوم ډیر دي، مقصود را څخه پاتې نسی. خو خیر پر دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم امیر عاصم بن ثابت رضی الله عنه وټاکي. دوی مبارکان روان سوله. چې روان سوله دغه ځای ته ورسېدله. حد ده یو ځای دی د مکې مکرمه او د عصفان تر مابین دی. عصفان بیا د مکې مکرمه څخه لږ لري دی، تقریبا یو 2 کیلومتره در 15 زیاتو کم تر 2 کیلومتره لري دی. حدات په دغه ځای کې یو ځای دی. عصفان او مکه په مابین کې حدات راځي. عصفان یو څه لري دی، حدات بیا د مکې مکرمه څخه یو 2-3 کیلومتره لري دی. د اوس په مسافه او اندازه درته وایم. دې ځای ته چې ورسېدله، باره د حذیل د قبیله څخه یو قبیله او شاخو بنو لحیان ورته ویل کېدله، آل ورسېدی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو څه کسان د دې لپاره راستول دي چې زموږ حال جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یوسي. راځي چې په پسې سو. باره په 13 کسانو پسې 100 کسه واستول. د کافر په ځکه چې بیره ولويږي، بیا په یو نفر پسې هم زر استي. په دغه خوار صحابه کرامو پسې، په دې غریب صحابه کرامو سي چې عاصم بن ثابت رضی الله عنه مشري پر درلوده په غاړه 100 کسه واستول. 100 عام کسان نه و، بلکې داسې انسانانو چې هدف یې وشتلای سوای، نشان یې وشتلای سوای، غشي شو ایزداو، د لیندۍ څخه غشي شخه کولای سوای، هیڅ هدف ځینې خطا کېدی نه. او هدف یې هم داو
چې د رسول صلی الله علیه وسلم دغه مبارک لس صحابه کرام په شهادت ورسي. هدف یې دا نه و چې دوی ښه ورسره وکړي، هدف یې دا و چې د نبي استازي مړه کول خپله د نبي وژنه ده. د کافرانو هدف هم دی، د مسلمانانو د مشر وژنه، د مسلمانانو وژنه خپله د مشر وژنه ده. ستاسو زخم، ستاسو ټپ زما زړه دا راته وایي، زه په دې نظر جوړم، زما وجدان دا راته وایي ستاسو ټپ او خوږ زما ټپ او خوږ دی. ستاسو زیریدل، ستاسو چغارې او بغارې او تاسو ته پلانکی تکلیف رسیدل زما وجدان او ضمیر داسې جوړ دی، الله دغسې جوړ کړی یم چې زه در سره خوږېږم. د کافرانو هدف دا و چې دغه لس صحابه کرام د رسول مبارک انډیوالان او په زړه سوان د انډیوالانو مړي کې په حقیقت کې د رسول د مرګ او په حقیقت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زیریدو په هدف دی دا کار کوي. نو دا کسان لس صحابه کرام حداد ځای ته چې راورسېدل، کافرانو سل کسب سور واستول، غشي ویشتونکي و نشان او هدف یې ښه ویشتلی سوی، دوی ورپسې سوله. یو ځای ته راورسېدل، صحابه کرامو د غذا او د کتغ لپاره د ځان سره خرما د مدینې منورې اخیستې وه. هلته چې ورسېدل، دا وروسته دښمنان ورپسې دي چې په دوی پسې د دوی قدمونه یې اخیستي دي، په قدم روان دي. یو کور ته دوی ورسېدله، هلته یې د خرما مندکې ولیدلې، خرماوې ولیدلې، باره یې داسې راپورته کړلې، ولنوه یثرب، د مدینې په منورې نوم په هغه وخت کې یثرب و، دا خو د یثرب او د مدینې خرما ده. لهذا دا هغه د صحابه د رسول علیه الصلاة والسلام انډیوالان دي، لس کسه مې پسې پرېږدئ. د هدف یې پسې پرې نه شوی، پسې روان سوله. چې کله روان سول، هلته د دغو نو صحابه کرامو امیر عاصم بن ثابت رضی الله عنه پوه سو چې دښمن د چا د خوا راپسې دی. زه هغه د حکمت نکتو ته هم بره راځم. د امیر وظیفه دا ده چې کله د دښمن په راغلاس یا په تللو خبر سي، خپلو مامورینو ته باید متوجه سي چې زما مامورینو ته تکلیف او مشکل پیش نه کړي. امیر باید حساس وي، ویښ وي، ضمیر یې هم وشي، باطن یې هم وشي، ظاهر یې هم وشي. مړ پړ امیر پسې لکوي. پر دې باندې بیا لوی لوی کتابونه جوړ شوي دي. الامامة العظمى، کم کتاب تشریح کم. الله دې کاشکې چې زموږ عمرونه داسې وای لکه د نورو امتو زر کاله وای، نو ډېرې خبرې به مو سره کړې وای. خو په دا لږ عمر کې ډېرې خبرې واوري. یوه کتاب یوې خبرې ته اشاره کومه، په هغه کې سلګونه صفحې کتابونه لیکل شوي وي. الامامة العظمى 300-400 صفحې کتاب دی. که د هغه صرف غورچند درته وایمه 4-5 هفتې بیان کېږي. کتاب خلاصه کوي چې درته شروع یې کړم. امیر باید څنګه وي، کم خصلتونه ولري او پر کم لار روان وي، کومه وظیفه ده. د مامورینو سره به امیر خیانت کوي او که یا نه به یې کوي، صداقت به کوي او صداقت به کوي، د چم رویه به کوي یا نه به یې کوي. مامورین به د ځان وجود بولي او د ځان وجود به یې بولي. خپل ماتح او تر لاس لاندې افراد به د خپل وجود او د خپل بدن رګ او وینه به یې بولي. امیر که داسې نه و، خائن و، فاسق و، فاجر و، رذیل و، شرابي و، زاني و، ډاکو و، غل و، پسې لکوی دا امیر. شریعت موږ ته دا نه وایي چې ته په داسې امیر پسې سه. شریعت دا راته وایي په هغه امیر پسې سه چې ستا د دنیا او د آخرت د سمون لپاره فکرجن وي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې راځي، وایي دی مبارک به همیشه مغموم او غمجن ناست و. یو چا پوښتنه وکړه، ولې داسې ناست یې؟ ول د امت فکر را سره دی. د امیر سره باید د خپل رعایت، زما پر دغه ځای چې هر عالم ناست، زما په وارثانو کې، زما په شاګردانو کې، هغه باید زما په رقم په خپلو مقتدیانو او په خپل ولس، په خپل افغانستان او په خپل ولایت باندې غمجن سي. او که داسې یو څوک راغلی چې زړګي غم نه درلودی، هغه زما نایب نسي کېدلی، هغه زما قایم مقامه نسي کېدلی. غم به لري، پریشاني به لري، او هر څه غموم او هموم چې پر ولس راځي، پر عالم و مقتدا او پیشوا باندې باید راسي. عاصم بن ثابت رضی الله عنه چې کله د کافر او د دشمن په حس پر حرکت وانپوسو، باره خپل مامورینو ته مخ راواړي. دشمن خو راغلی دی او ډېر هم دی، موږ عاجزه هم یو، سره هم نه دی، فقط په مخفي شکل او په پټ شکل راځو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره د کافرانو احوال راټولو او بیرته ځو مدینې منورې ته. څه چم وکړو؟ نو باره قردد په نامه ځای دی. قردد لوړ ځای و، د کلا غوندې ځای و، برجونه باندې ورجوړ وه. دا قردد نامې ځای ته ولاړل د دې لپاره چې د ځان او د خپلو مامورینو حفاظت وکړي. امیر به د ځان د حفاظت غم نه اخیستی. زه همداسې نه چې موضوع بلې خواته راسره ولاړه سي. اوسنۍ زمانه کې ځینې امیران داسې وي، افغاني قیامت له پر ډېر دی. افغاني
بې له قیامته باید ورکول سي، بې له قیامته باید خرڅ سي، بې له قیامت هیڅ قیامت یې نشته. د انبارو قیامت هم نه لري. امیر پسې معنا امیر هغه امیر چې ماته قرآن تا ته حدیثو او موږ ته ټولو ته زموږ د حنفي مذهب کتابو تشریح کړی دی. امیر باید مکمل امین وي، د خپلو افرادو د ژوند امین وي، د ځان په باره کې د ژوند امانت د ځان سره ولري، د خپلو افرادو مکمل حفاظت او ساتنه باید د ده سره وي. عاصم بن ثابت رضی الله عنه چې کله د دشمن په حرکت خبر سو چې نږدې راغلی دی، خپلو ملګرو ته یې مخ راواړی، ویل څه کوو؟ لجأو الی قردد. قردد نامې ځای ته ولاړه، پورته ځای و، د قلا لپاره استعمال کېدی، برجونه پکښې کې وه، هلته یې خوندي سوله. کله چې دا ځای ته ولاړل، قوم مشرکان په پسې دي، 100 کسه دي، غشي ورسره دي، هدف ویشتلی سي، شاوخوا ورباندې راوګرځېدل. یعنې د یوه صحابي په مقابل کې څو دشمنان وه؟ 10 کس. یوه نفر ته 10 په غېږ ورلل. د یوه صحابي مقابله 10 مشرکینو شروع کړل. هغه کسان وه چې اکاډمي یې ویلې وه، اوس خو اکاډمي ورته وایي، عسکرو اکاډمي ویلې ده. او د پولیسو او د عسکرو لپاره چې کم اصول دي د 15 ورځو لپاره، په هغه وخت کې د کافرانو له طرفه چې کم 100 کسیز هیئت او غشي ویشتونکی هیئت، هدف ویشتونکی هیئت تیار سوی و، هغه داسې و چې د هغه وخت اکاډمي یې ویلې وه. د هغه وخت اکاډمي د هغه وه چې هدف یې ویشتلی سوی. دا ورباندې راوڅرخېدل، چې ورباندې راوڅرخېدله، باره خبر ورته وکړل، انزلو راکښته سئ واعطوا بأیدیکم، خپل ځانونه خپله را تسلیم کړئ. دلته نو د صحابو غیرت ته ګوري، دلته نو د صحابو حکمت ته ګوري، دلته نو د صحابو پوهی ته ګوري، دلته نو د صحابو ارتباط او تعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې پټ او ښکاره درلودي، اوس نو ورته متوجه سي دا درو نقطو ته. متاسفانه چې د ډیرو خلکو د خپل وخت د علماو سره تعلق نه، هالته د دغو صحابه کرامو خصوصا د امیر پټ او ښکاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلق وو. دې ته چې وایي چې انزلوا واعطونا بأیدیکم، را تسلیم سي، پرېږدي هر څه چې د ځان سره لري هلته یې پرېږدي، را تسلیم سي. باره دا ورته وویل ولکم العهد والمیثاق الا نقتل منکم احدا، کافران ورته وویل وعده ده در سره هېڅوک مو نه مړه کوو. په دې وخت کې عاصم بن ثابت د قوم امیر باید داسې وي، د قوم امیر باید داسې غیرتمن وي. بزدل امیر پسې لکه بزدله مشر مه پسې کېږئ. ما وخت یو چا ته ویل مالکه مشر د ځان لپاره ټاکې، غیرتمن مشر ټاکه. داسې نه وي چې درته هغه ډېر بېرندوکی، درته په خبرو کې بېرندوکی، په حرکاتو کې بېرندوکی، د شپې نسي وتلی، د ورځې نسي وتلی، دروازه چې وټکېږي اول زوی راواستوي. څوک دی؟ په دې کسانو مه پسې کېږئ. دا زما د زړه توصیې دي چې درته یې کوم. د حدیث څخه معلومیږي عاصم بن ثابت رضی الله عنه اول وار ورته ویل چې د قوم د دې نو صحابه کرامو امیر وسی ورته ویل اما انا فوالله لا انزل في ذمه کافر، زما دې د الله په ذات قسم وي کافر ته هیڅ کله ځان نه تسلیموم، ځان په لاس نه ورکوم. خپلو نو مامورینو ته په دغه یوه جمله هغه درس ورکړي چې په تاریخ کې هیڅ چا درس نه دی ورکړی، و ورکړی دی کې ورکړي هغه نور مسلمانان مؤمنان دي. د کافرانو په ټول تاریخ کې داسې امیر نسي راښولی چې خپلو مامورینو ته چې په یوه جمله کې دونه درس ورکړی. اما انا زه نسم کولی، د الله په ذات مې قسم د کافر ولاس ته ځان نسم تسلیمولی. چې کله دا خبر ورته وکړله، بله خبره یې وکړله، اللهم اخبر عنا نبیک، ای ربه زموږ په حال ستا نبي خبر که صلی الله علیه وسلم. ربه موږ خو کمزوري یو، راباندې څرخېدلي 100 کسان دي، خدای زموږ دغه یوه نعره ده، ستا محبوب، ستا پیشوا، ستا مقتدا، ستا طه، ستا یاسین، ستا محمد، ستا احمد، ستا محمود، ستا حمید، ستا قریشي، ستا هاشم صلی الله علیه وسلم زموږ په حال خبر که. دلته چې څنګه دا خبره وسول اللهم اخبر عنا نبیک، هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ډایرکټ خبر سو. نو علما فرمایي د دې ځای څخه تصوف ډېر ثابتېږي، طریقت ډېر ثابتېږي. دلته اشاره ده چې الله رب العزت کله کله د انسان په حال باندې چې आवाज وکړي، چیغه وکړي، الله رب العزت په بل نړۍ کې نور انسانان خبر کړي. ملا علي قاري رحم الله تعالی لیکلي دي په خپل کتاب کې، وایي کله که صحرا وه هېڅوک نه وایي خبره د تصوف درته کوم. د طریقت په نن زمانه کې د طریقت او د تصوف دشمنان هم ډېر دي. ستاسو اولیاو زموږ اولیاو تشکنځل هم کوي، بې ادبي هم کوي، د هغو کسانو سره مه کښېنئ، قطع کوي تعلق د الله رب العزت د رضا لپاره. وایي په صحرا کې که روان وې، دښتو او بیابانو ځنګلو هېڅ یې نه وه،
او ستا کومک چاته نه رسېدی نه د بل چا کومک تا ته رسېدی دا ووایه یا رجال الله اعینوني ای د خدای بندګانو زما کومک وکړي هېڅوک په دشت کو بیابان کې نسته الله به د غیبو څخه ځینې انسانان پیدا کړي ستا به کومک وکړي واورېدل او که یا د تصوف او طریقت بیا بل بحر او دریاب دی که ژوند و باقي و انشاءالله ټولو ته به راځو د تصوف بیانونه مو درته کړي دي 14-15 وایي بیا نو په دې وخت کې دغه عاصم بن ثابت رضی الله عنه دا خبره وکړله چې ویې کړله چې خدای زموږ په حال باندې ستا نبي خبر کا باره دوی غشي ورته کش کړله حضرت عاصم بن ثابت ته خو ځان یې په لاس نه ورکوئ دی مبارک د شپږو نورو ملګرو سره یې په شهادت ورسول 7 کسان یې په شهادت ورسول پاته 3 کسان سوله دغو 3 کسانو څخه یو هم ورته راکښته سوله او پر هغه وعده او د هغې وعدې پر اساس چې کافرانو ورته ویلي وه راکښته سئ ځانونه را تسلیم کړي موږ په تذکار نه لرو هغه 3 صحابه کرام راکښته سول یو په هغو کې خبیب بن عدي انصاري و حضرت خبیب انصاري چې د مدینې منورې و او سیو رضی الله عنه دی رالی دی چې رالی د ده سره بل ملګری چې ورسره ملګری و زید بن دسنه و رضی الله عنه یو بل ملګری عبدالله بن طارق رضی الله عنه دغه 3 صحابه کرام دوی ته راله د هغې وعدې پر اساس چې مشرکین ورته ویلي وه ول موږ تاسې نه مړه کوو وعده ده در سره هېڅوک نه مړه کوو حضرت خبیب رضی الله عنه حضرت زید بن دسنه یا حضرت زید رضی الله عنه یا حضرت عبدالله بن طارق رضی الله عنه دا 3 سره صحابه کرام ورته راغلل چې ورته راغلله باره دوی چې ښه قدرت ورباندې پیدا کوي اخر یې د خپلو پلنډو یا د خپلو بارو څخه رسۍ خلاص کړې یا دوی چې د توشاک او د خوراک لپاره د سفر لپاره یو ازوغه راخستې و هغه رسۍ یې خلاصې کړلې باره یې ټوله په وتړل 3 سره صحابه کرام مبارکین یې په وتړل چې په ویې تړله باره دا 3م صحابي دا ملګری عبدالله بن طارق رضی الله عنه وویل ول دا خو هغه اول چم دی دوی خو موږ ته دا ویل چې چم نه در سره کو دا اول چم دی در سره ویې کوي اوس نو څه چم کوئ دوم باره قسم واخلئ والله لا اصحبکم یا لا اصحبکم قسم په الله ستاسو انډیوالي زه نه کوم دوم قسم ورته واخلئ چې نه کوم ستاسو انډیوالي باره دا وویل چې دا کسان خو زموږ د وژنې اراده لري دوی خو موږ ته وعده دا راکړې وه چې تاسو نه مړه کوو اوس خو مو وژنې عادي تاسې وتړله زه یې وتړلم نور د دوی سره انډیوالي نه کومه دوی چې دا وویله باره دغه انسان دغه صحابي مبارک عبدالله بن طارق رضی الله عنه هم په شهادت ورسوي دا 2 صحابه کرام د ځان سره بوتلله یو حضرت خبیب رضی الله عنه یو زید بن دسنه رضی الله عنه مکې مکرمې ته رالل په مکه مکرمه کې پخوا بازار به جوړېدی مریان به خرڅېدلې منځانې به خرڅېدلې حضرت خبیب او حضرت زید رضی الله عنهما هم پیش کړل بازار ته چې څوک یې رانیسي دوی دواړه مبارکین چې پیش کړله بې دسته سوله بې وسه سول بې توانه سوله دوی خو اصلا مسلمان کمال دا دی د مؤمن کمال دا دی د هر چا پر وعده باندې د هر چا سره پر تړون باندې ځي حضرت خبیب او حضرت زید بن دسنه رضی الله عنهما د دوی سره پر هغه اساس ولاړله چې دوی وعده ورسره کړې وه د هغې وعدې پر اساس باندې مکې مکرمې بازار ته چې راله دواړه یې خریداري و فروش ته یا بازار ته پیش کړله په دې وخت کې ځینې کسان رالل حضرت خبیب رضی الله عنه یې رانیوی د حارث زامنان رالل حارث بن عامر به هغه انسان و چې حضرت خبیب رضی الله عنه د بدر په غزا کې مړ کړی و کافر و د ده اولادونه رالل ول حضرت خبیب خو موږ رانیسو خبیب دوی رانیوی بنو الحارث د خپل پلار یا د خپل نیکه لمسیانو یا زامنانو رانیول دا خو هغه څوک دی چې زموږ پلار د بدر په غزا کې دره مړ کړی دی دی رانیوی دی چې رانیوی او دا نور دا بل سړی هم د یو چا رانیوی دا بل مبارک صحابي حضرت زید بن دسنه رضی الله عنه حضرت خبیب رضی الله عنه عبارت ځان سره بوتلی په دا وخت کې چې دی حضرت خبیب رضی الله عنه رانیسي یو څه کسان سره شریکان دي چې باید رانیسي په څو نفر رانیوي ډېر قیامتي صحابي وو ډېر قیامت بها و رسول علیه الصلاة والسلام سره د اسلام په غزاګانو کې په اوله غزا کې شرکت کړی وو یو ابو ایهاب بن عزیز وو بل د ابو جهل زوی عکرمه وو بل اخنس وو بل عبیده وو بل امیه وو بل بنو الحضرمي وو بل صفوان وو دا ټوله کسان سره ملګري وو حضرت خبیب رضی الله عنه رانیوي او وې تړي بوتلی د ځان سره کور ته په دې کې بیا یو انسان داسې و عقبه بن حارث چې د حارث مشر زوی و یا د دې په خاندان کې مشر و حضرت خبیب تنهوی د ځان سره بوتلی په کور کې بندي کوي چې په کور کې بندي کوي وخت را ورسېدی سره جمع سوله د حارث نامې چې حضرت خبیب تنهو د بدر په غزا کې مړ کړی و د خاندان ټول سو چې نور به حضرت خبیب تنهو په شهادت رسو مړ کوو به بلای وخت دې نه دی چې ژوند ورکو
په دې ځای کې حضرت خبیب رضی الله عنه د الله رب العزت سره قوي رابطه راژوندی کوي او ځوانانو ته درس پرېږدي. څه وایي؟ په دې وختو کې چې دی مبارک راباسي د شهادت لپاره، د مړ کېدو لپاره، په دغه وختو کې باره حضرت خبیب رضی الله عنه د حارث نام یا د بنو الحارث د قبیلې څخه د یوې ښځې څخه د خریلو چاړه راغواړي. په هغه وخت کې چې د خریلو هر شی وه، د دې لپاره چې د خپل ځان خواپاکي وکړي، نور خدای په شهادت رسېږي مړه کېږي. ښځه خبره نه ده، یو کوچني زوی یې دا چاړه یا د خریلو اله راواخیستله، حضرت خبیب رضی الله عنه ته راغلی. حضرت خبیب رضی الله عنه دغسې ناست دی او پر زنګانه چردانو ناستو یا دغسې ناستو، پر زنګونه یې کښېنوي، هغه کوچنی هلک چاړه یې ځینې واخیستل. دلته چې د مشرکانو د ښځې وده ته پام سو، ناره ځینې وسوله، اوه زما زوی خو دې پاچاړه رالالیې، دا به څه کوو؟ په دې ځای کې حضرت خبیب رضی الله عنه د ټوله دین اسلام ژوندی تاریخ بیا ژوندی کوي او بیا یې ورته وویله ولعجبه خبرې کوي. فقال اتحسبین انی اقتله، ایا ستا دا ګمان دی چې زه ستا زوی مړ کړم؟ یا داسې نسي کېدلی، ځکه چې دا کوچنی دی، کوچنی دا زما په غېږ کې دی. یا جنجال مه کوه، وارخطا کېږه مه، حواس د لاسه مه ورکوه، دا زه نه مړ کومه. نو دا وایي د کافرانو ښځه وایي تر حضرت خبیب رضی الله عنه ښه بندي ما ګسره نه دی لیدلی. دا وایي ورځ چې رالم حضرت خبیب رضی الله عنه د انګورو واشکۍ په لاس کې دی، د انګورو دغه بندک یې په لاس کې دی یا ترکه یې په لاس کې ده. ما ورته وویله چې دا د کومې خوا څخه ده؟ ای خبیبه تا ته دا رزق څوک درکوي؟ وایي ده راته وویله انه رزق رزقه الله، دا رزق دی الله رب العزت ما ته راکړی دی د ژمي په موسم کې. انګور ورته پراته وه. نو دا وایي در حضرت خبیب رضی الله عنه بل ښه بندي موږ نه دی لیدلی. نو کله چې دی مبارک راویستی په شهادت یې باید ورسي، نو ده ورته وویله چې پرېمېږدي یو 2 رکعته لمونځ باید وکړم، 2 رکعته لمونځ باید وکړم، پرېمېږدی. وایي مسجد تنعیم ته یې راویستی یا د تنعیم علاقې ته، حاجانو صاحبانو به انشاءالله لیدلی وي، عمره د هغه ځای څخه هم احرام تړل کېږي راوړل کېږي. وایي دا ځای ته چې یې راویستی باره یې ورته ویلې 2 رکعته لمونځ به وکړم. حرم کې قتل کوي نه، په حرم شریف کې حل او حلال ځای ته یې راویستی چې باید قتل یې روا وي، وژنه یې روا وي. تنعیم ته چې رالی بارول پرېمېږدی 2 رکعته لمونځ به وکړم. په دې وخت کې لا په حرم کې و. 2 رکعته لمونځ چې یې وکړي مخ یې ورباندې راواړوئ. ویل که تاسو پر ما باندې د بیرندوکي خیال نه کولی، نو ما به 2 رکعته لمونځ نور کړی وای. خو دا چې تاسې پر ما باندې د بیرندوکي خیال کوئ چې حضرت خبیب بیریږي، ځکه مې نو 2 رکعته لمونځ وکړي، نور نه کوم، نور نو خپل اجراءات و. دوی چې اجراءات کوله باره یو څه اشعار حضرت خبیب رضی الله عنه د زړه په درد باندې وویل. هغه اشعار دغسې دي، اوس نور ته متوجه سي. یو څو خبرې نورې ستا هغه وروسته کومه. هغه اشعار دا دي، په دا وخت کې چې لا دی قصاص سوی نه دی، پدار سوی نه دی، په دې وخت کې لقد جمع الاحزاب حولي فألبوا، ډلې ډلې را باندې وګرځېدله او ډلې ډلې انسانان خوشحاله سوله چې راسې نن زموږ هغه ستر دښمن، قوي دښمن خبیب رضی الله عنه په قتل کېږي او ستاسو مخ ته دار دی، په هغه باندې زړېږي، تاسو به د ده ننداره وکړئ. په دې وخت کې چې هلته دی خپل مرګ په سترګو وینو. عجبه اشعار وایي. د نن شاعرانو ته درس دی، راسه د مرګ په وخت کې داسې یو شعر ووایه چې د ټوله اسلام ستاینه یې. راسه نن د مرګ په وخت کې داسې یو شعر ووایه چې رسول در څخه راضي سي. راسه د مرګ په وخت کې داسې یو شعر ووایه چې د مسلمانانو حوصله نور ورپورته کړي. راسه د مرګ په وخت کې داسې یو شعر ووایه چې دین مقدس ته د توهین نه رسېدلی، سپکاوی دې نه رسېدلی. د اوس شاعران څه پکې چې ګرد امت زلفان دې ستایي، ګودر دې ستایي، بنګړي دې ستایي. لعنت پر داسې شاعرانو او شعر باندې. قرآن چې وایي اکثره شاعران به د جهنم ته ځي. ولې ځي؟ هغه دغسې شاعران ښیي چې په شعر کې خوند نسته، ذوق نسته، لذت نسته، ذایقه نسته، دینداري نسته، د شراب و انځور، د غلا انځور، د غلط عشق انځور، د غلط محبت انځور دوی په خپلو شعرو کې رانغښتي دي. په قاف و لام باندې شغیږي. نه بلاغت دی، نه بدیع دی، نه معانی دي. هیڅ علوم د په شعر کې نه دي راغلي. اما د حضرت خبیب رضی الله عنه په شعرو کې بلاغت رالی، معانی رالل، بدیع رالل. دا یو څه علوم دي، طالبان په پوهېږي، شاید تاسو نسی په بو. مختصر المعانی کې راځي بلاغت، بدیع او معانی. دا په ټولو هغو اصولو د حضرت خبیب رضی الله عنه شعر جوړ دی. د شعر لپاره چې کوم اصول دي، نو ده وویله احزاب ډلې را باندې جمع سول، خوشحاله سوله. اوس مې مړ کوي. قبائلهم واستجمعوا كل مجمع،
ډېرې قبیلې وې خوشحاله وه او ټولو خواهش کوي چې پر ما باندې راجمع سي وقد قربوا ابناءهم ونساءهم او رانږدې سول زامنان هم رانږدې کړل ښځې هم راویستلې وقربت من جزع طویل ممنع او زه هم رانږدې سولم هغه لوی انتظار چې دوی راباندې تېر کړی و زما د وژنې لپاره چې اهداف سنجولي وه زه چې په خوف او بیره کې واچولی ومه هغه وخت هم رانږدې سو او زور ته رانږدې سولمه وکلهم یبدي العداوة جاهدا هر یو په دوی کې په ښکاره باندې زما سره عداوت و دشمنی ښکاره کړله علی لانی فی وثاق بمضیعی او پر ما باندې بابایی کول مشرتوب کوي په دې حال کې زه تړلی ومه او ما هیڅ نسوی ورسره کولی الی الله اشکو غربتی بعد کربتی خدای و تا ته شکایت کومه زما د غم څخه وروسته د خپل غربت یوازې تنها پاتې سو د خپلو انډیوالانو څخه هغه انډیوالان داسې نه وه قدرمنو لکه زموږ انډیوالان د حضرت خنسا رضی الله عنها 4 زامنان په شهادت ورسېدله د حضرت خنسا رضی الله عنها عشق او محبت د رسول سره دونه و چې کله د غزا میدان ته رالل و زامنانو پوښتنه نه کوم زما د زړګي د ټوټې د سترګو د تور د محمد صلی الله علیه وسلم حال راکړي هغه ژوندی دی او که یا ورو هغه ژوندی دی ولله الحمد چې د رب په لار کې زما 4 سره زامنان لاړل انډیوالان خو انډیوالي خو داسې نه ده قرباني به ورکوې ستره قرباني به ورکوې یوازې تنها پاتې و اخر الله رب العزت ته وویل الی الله اشکو غربتي بعد کربتي د غم څخه وروسته د خپلې نادارۍ د غم څخه وروسته د خپلې تنهایي شکایت یوازې رب ته کومه وما جمع الاحزاب لی عند مسرعي او کله چې مې دی ټوټه ټوټه کې احزاب بیرته راڅخه ځي ډلې بیرته راڅخه ځي فذا العرش سیرني علی ما اصابني دا هغه څه دي چې ما ته رسېدلي دي د عرش خاوند دا کار کړی دی تقدیري فیصله زما په باره کې دا ده فقد بدعوا لحمي وقد ضل مطعمعي او زما بدن او غوښه ټوټه ټوټه کړله او زما خوراک یې ټوله راتیت او پرک کوي وذلک فی ذات الاله وان یشاء دا ټوله د الله رب العزت د رضا لپاره پروا نه کوي حضرت خبیب د مرګ په حالت کې دی اوس په داري دا اشعار وای پروا نه لري دا ټول د خالق د رضا لپاره یبارک علی اوصال علی اصوال علی وصال شلو ممزع الله رب العزت که خوښ سي زما پر پریسي بدن باندې هم برکت اچولای سي زما پر ټوټه ټوټه بدن باندې هم برکت اچولای سي بیرته زما ټوټې را جمع کولای سي حضرت خبیب رضی الله عنه دی وقد عرضوا بالكفر والموت دونه دی خو زما لپاره د مرګ بندوبست کړی دی او دوی کافران دي دوی ما ته کفر پیش کی چې کافر سمان نه کافر کېږم دوی ما ته د بوتانو عبادت وکمال یا د بوتانو عبادت نه کوم ځوانانو ته وایي چې د بوتانو عبادت مکوئ ځوانانو ته وایي لکه تیره چهارشنبه چې مې د حضرت جلیب بیب رضی الله عنه په قصه کې درته ویله د شیګانو دا توق او تور بندونه لاسو ته مه اچوئ صلیب نشان غاړې ته مه اچوئ د اغیارو کارونه مه کوئ حضرت خبیب رضی الله عنه فرمایي وای دوی ما ته وایي چې کفر وکمال یا زه کفر نه کوم کافر کېږم نه وقد ذرفت عینای من غیر مدمعي او سترګې مې دون د اوښکې توی کړلې چې اوښکې نه وې پکې کې سترګې مې دون د وژړل د سترګو څخه مې دون د اوښکې راللې چې اوښکې نه وې پکې کې دې ته نو ژړا ویل کېږي د غم څخه کله د پریشانۍ او د همومو د غمو د طوفان او د موجو د څپو څخه چې څوک په عذاب سي اخر یې ژړا ورکه سي زړه یې جاري خو د سترګو څخه اوښکې نه راځي حضرت خبیب رضی الله عنه زړه ژړل خو د غم څخه اشنایان یې ولاړل د دوه مخ ته په شهادت ورسول د یوازې راوستي مریض یې جوړ کی خرڅ یې کوي خپل دشمنانو رانیوي تنهایی و په دې وخت کې وای زما سترګې اوښکې نه کولې خو ژړل مې الله اکبر کبیره وما بي حذار الموت اني لميت ولكن حذاري حر نار تلفح زما سره دا بیره نه و چې مرګ دې ما ته راسي خدا بیره را سره و داسې نه وي چې د جهنم او د دوزخ لمبې ما وسوځي عجیب درس دی په دې شعر کې کاش کې چې وخت وای عجیب درس دی حضرت خبیب رضی الله عنه یو کمال ادا دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د بدر په غزا کې شرکت کړي دوهم کمال او درجه ادا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل خاص استازو کې واستوي دریم کمال ادا دی چې د ژمي په موسم کې انګور ورته پراته و څلورم کمال ادا دی چې پر خپل وعده باندې وخته پنځم کمال ادا دی چې اولنۍ صحابي دی چې په ټوله تاریخ اسلام کې په دار راځلول شوی دی
اولنی صحابي دی چې د ټولو انسانیت او بشریت لپاره سنت عمل دا ایجاد کړي چې د مرګ څخه مخکې 2 رکعات لمونځ کوه. خو بیا هم د دې ټولو اعلی درجاتو سره دغه غم ورسره دی. وای د مرګ څخه بیریږم نه، هسې هم مړ کېږم، خو دا بیره راسره ده، هسې نه چې د جهنم او د دوزخ لمبې ما وسوځي. اوزو ته ځوانه دونه نه کې یوه پیسه خیرات وکړو، یوه افغانۍ خیرات کو، یو مسکین موړ کو، یو یتیم موړ کو. نارې او د فیسبوک اعلانونه مو تر شرق او تر غرب تیر وي، تر شمال او د جنوب تیر وي. د مسجد یو فرش راوړو، ټولو مقتدیانو باندې احسان اچوو. دا خبره را پیاسول داسې نه چې هېره مو سي. د زیرې خبره ده، وروسته به خپلې خبرې ته راسم. دغه سړی چې تاسو وینئ د مسجد مخ ته، دا زموږ نه و. دا یو حاجي صاحب د دې کور د مالک سره سودا وکړله، ما ته راغلو نو مفتي صاحب د الله د رضا لپاره مې وقف کړي. ووایاست الحمدلله. کتاب کې راځي وایي څوک چې الحمدلله وایي پر نعمت باندې الله رب العزت نور زیاتوب ورکوي. داسې کسان هم شته. او ځینې کسان بیا داسې چې تا په زیرې ولاړئ او نور زما د خدای په امان. شرط دا دی چې چاته به مې نه ورسوې. خالق ته معلوم دی، ما ته معلوم دی چې څوک دی. نه به یې ورسویم تر هغه وخته چې زما زکندنې زه مړ کېږم، نه به یې ورسویم. الله اکبر کبیره. او د دې څخه نه بیریږم. حضرت خبیب رضی الله عنه فرمایي چې څوک چې زه دې مړ سم د مرګ څخه بیریږم، زه خو هسې مړ کېږم، د دې څخه بیریږم چې د جهنم او د اور لمبې ما ونه وهي. اوس قدرمنو باور وکړئ چې موږ د دې څخه بیریږو، هسې نه چې زما تقریر او درس د دې سبب سي چې قبول نسي او د جهنم لمبې ما او تا وسوځي. ستاسو راتګ د دې سبب نسي. خیر او خیرات صدقه چې کوئ رسته یې وکړئ، شمال او چپه باید په خبر نسي. فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا اني الى الله مرجعي. د دشمن څخه نه بیریږم هیڅ، خود بیره مې دا ده چې زه الله رب العزت ته ورځم، څنګه به ورسم؟ زما اعمال به قبولي او کیا، زما دا غذاګانې به قبولي او کیا، زما ژوند د الله رب العزت په لار کې تیر شوی دا به قبول وي او کیا. دغه غم اوس باید را سره سي. ځوانانو د مشرانو سره باید دغه غم وي. طالبانو ته زه دغه وایم دا غم د ځان سره کې دا دستي قبول دی او کیا. بخاری شریف چې درته وایم دا بخاری شریف قبول شول او کیا. سات چې د یاسین او د قران کریم تلاوت کې دا قبول شو او کیا. والله اعلم زما واست بیان قبول شي او کیا. الله ته په کوم مخ ورسو د دا خواس کوي. پیسې به پیدا سي، اولادونه به پیدا سي، ارڅه به پیدا سي، خو هسې چې زما واست ټول اعمال برباد شوي وي. آخري شعر دا دی او عجب خوندور شعر دی. ولست ابالي حين اقتل مسلما. هیڅ پروا مې نسته په داسې وخت کې چې ماته مرګ راځي او زه دې مسلمان یم، پروا نه لري. مسلمان دې مرګ دې راسي، په دې پروا نه کومه. على اي جنب كان في الله مسرعي. کله الله په لار کې پر چپه بغل مړ سم پروا نه لري، پر رسته بغل مړ سم پروا نه لري، پول مخې مړ سم پروا نه لري، او ستونی استخ مړ سم پروا نه لري، پر هر طرف چې مړ سم پروا نه لري. خدا ځای ارمان لرم او ارزو مې دا ده چې د اسلام په حالت کې ماته مرګ راسي، د ایمان سره راسي. همداسې هم وسوله باره یو ظالم انسان رالی، د دوی څخه ظالم انسان و. حضرت خبیب رضی الله عنه په شهادت ورسوي او دار ته پورته کړي. انا لله و انا الیه راجعون. حضرت خبیب رضی الله عنه مور نه درلودل، خور نه درلودل، داسې یو مشر یې درلودی لکه رسول صلی الله علیه وسلم. داسې یو څوک یې درلودی چې د حضرت خبیب په رګ رګ یې خوا بدېدله. او دا فکر مه کوئ تر رسول علیه الصلاة والسلام ستر او لوی ذات رب العالمین و د حضرت خبیب رضی الله عنه شهادت د الله په دربار کې قبول شو. د هغه مبارک او د مبارک د نو صحابه کرامو انډیوالانو برکت وو چې نن د اسلام هر څه ژوندي دي او باقی دي او دوامدار دي. او دا د الله قانون دی، اسلام به او دین به الله رب العزت د قیامت ورځې پورې غذایی خامخا به په چا ساتنه کوي. هر څوک چې کوشش دا وکړي دغه انسانانو په لیست کې راسي چې الله رب العزت خپل لوی دین ستا په ذریعه او زما په ذریعه، ستا او زما په سبب تر یو وخت وساتي. ځان د دین د خدمت څخه هیڅ کله مه کاږئ. که مړ وم قبر ته مې ودرېږئ، دا خو مې وخت لا وصیت کړی دی چې په دغه مدرسه کې به ما شقي ټوله دا زما ټینګار دی. دغه قبر ته ودرېږئ، ورته دا سړي موږ ته دا ویل چې د دین د میدان څخه به شاته غورځې نه، هر څه چې په واسه پراوه شریک کړه. افرادو ته مه ګوره، انسانانو ته مه ګوره، قوم ته مه ګوره، ملت ته مه ګوره. دا دین سرمایه ده، د سرمایه د حفاظت لپاره نو سرمایه ولګوه. حضرت خبیب رضی الله عنه خپل سرمایه چې وجود و هغه د دین د حفاظت لپاره مصرف کړله.
یو اخرنۍ خبره، حضرت عاصم بن ثابت رضی الله عنه چې کله د دوی امیر اول وار په شهادت ورسوي، الله رب العزت د الله رب العزت څخه وعده اخیستې وه. الله رب العزت هم دغسې وعده ورسره کړې وه چې نه به زه کافر ته لاس وروړم او نه به مشرک او کافر ما ته لاس راوړي. چې کله دی مبارک په شهادت ورسوي، امیر حضرت عاصم بن ثابت رضی الله عنه باره دوی د ځانو سره وویل د کافرانو، وراسې چې معلومات یې وکړي رښتیا هم دا هغه حضرت عاصم بن ثابت دی، د دوی امیر دی او که یا نور کافران او نور انسانان یې ورته راواستوله، والمعلومات یې وکړي. کله چې رالل دوی غواړي چې د حضرت عاصم بن ثابت رضی الله عنه د بدن څخه یو ټوټه غوښه یا هډوکی پرې کړي. الله رب العزت د مچمچیو په مچمچۍ کې ماده او نر شته، نر مچمچۍ ذکور النحل او الزنابیر یا غالبوزي الله رب العزت د سایه په شکل باندې د حضرت عاصم بن ثابت پر وجود باندې داسې راوګرځولې، امر یې ورته وکړي او د ده پر وجود راوڅرخېږي. کله چې به دوی ورنږدې سوه د حضرت عاصم رضی الله عنه د دغه صحابه کرامو نو صحابه کرامو د امیر څخه یو ټوټه د غوښې پرې کړي تر څو دوی ته معلومه سي، اطمینان او باور یې سي چې و دا هغه حضرت عاصم رضی الله عنه دی. دلته به مچمچۍ حمله پر کوله. الله د خپلو محبوبو بندګانو حفاظت په مچمچۍ هم کوي، په نرو مچمچۍ. الله د خپلو خوشو بندګانو حفاظت او ساتنه په غالبوزو هم کوي. قدرمنه که د الله سولې، که د چا سولې، که د الله دې په هر شي حفاظت او ساتنه کوي. غالبا حدیث شریف کې راځي من کان لله کان الله له، که د الله سولې الله ستاسو، که د الله سولې الله ستاسو. الله دې پر ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. د صحابه کرامو تاریخ خو ډېر ښه تاریخ دی. د بیان اوله خبره مې دا وه چې زموږ کمزوري دا ده، موږ خپل تاریخ هم هیر کو هم یې نه لیکو. راسئ چې د نن څخه خپل تاریخ هم ژوندی وساتو او هم یې تر نورو انسانانو ورسو، هم یې قلم بند کو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد رسله وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب العزت زموږ د ناستو کسانو د رسته طرف د چفه طرف حفاظت وکړه. خدای د شا د طرف او د مخ د طرف حفاظت مو وکړه. رب د لوړ طرف او د کښته طرف حفاظت مو وکړه. خدای د انسان شپږ جهتونه دي، شپږ طرفونه دي. خدای زموږ د ناستو کسانو د ټولو طرفو حفاظت او ساتنه ته وکړه. خدای ته قادر ذات یې، هغه قدرت لري چې هیڅوک یې نه لري، هغه زور د سره دی چې د هیچا سره نه دی. خدای بله ورځ کتاب شریف کې بخاري شریف شروحو کې حدیثو کې دا رالل چې د اسرافیل علیه السلام کله شپېلۍ ووي او خپله اسرافیل علیه السلام هم وفات سي، یوازې ستا ذات مبارک د نړۍ کې پاته سي، په دنیا کې پاته سي. هغه وخت هم خدای پاک ستا بادشاهي د زور د سره دی، اوس هم ستا بادشاهي د زور د سره دی. خدای په خپل فضل او قدرت، په خپل عظمت، په خپل لویي، په خپل احسان باندې پر موږ ناستو کسانو باندې ورحمېږه. خدای زموږ قرضونه را ادا که. خدای په خپلو اولادو مو هوسا که. خدای په خپلو کورنیو مو هوسا که. خدای حاضرین کسان د بیابان د مشکلاتو څخه وساته، کور دننه مشکلاتو او ستونزو څخه یې وساته. رب العزت زموږ دشمنان تباه او برباد که. خدای چې ته په خوښ او په راضي زموږ پر سر مشران که. خدای د افغانستان اوسنی وضعیت رب العزت ډېر خواستونه مو کړي دي او دا هم د کتابو مسله ده چې هیڅ دعا نه ردیږي. خدای زموږ هغه دعاوې چې تا ځنډولې دي د قبلېدو لپاره خدای اوسنی دعاوې، مخکې دعاوې، وروستنۍ دعاوې خدای د افغانستان د امن په باره کې ژر قبولې که. خدای موږ افغانان هوسا که. خدای عام ولس مو راهوسا که. ځوانان، سپین ږیري، مشران مو راهوسا که. نارینه او ښځینه مو راهوسا که. خدای یو قدم یې راواخیستی، د لرې ځای رالل، د نږدې ځای رالل، په بیان کې شرکت وکړي. ستا د رسول د مبارک صحابي حضرت خبیب رضی الله عنه قصه یې واورېدله. خدای د حضرت خبیب په صف کې حاضرین کسان راپورته که. خدای ستا د نبي په صف کې د قیامت په ورځ حاضرین کسان راپورته که. خدای زموږ د حاضرینو کسانو مړو او ژوندو ته مغفرت وکړه. خدای په هسپتالو او شفاخانو کې مریضان دي ټولو ته شفا کامله عاجله مستمره ورکړه. خدای بندیان د بند را آزاد که. رب العالمین ورک انسانان مو را پیدا که. خدای ظالمانو بیکار انسانانو ته هدایت وکړه. خدای کم کسان چې
هدایت یې ترلاسه کړی دی، پر صراط مستقیم یې ټینګ کړه. خدای زموږ کاروبارو اولادو کورنۍ کې برکت واچوه. خدای چا چې زموږ د دغې جامعې سره لږ یا ډېر هر وخت کومک وکړي، پټ او ښکاره مخکې یې کړی دی، اوس یې کوي، بیا یې کوي، رب العزت ته یې وخت نوم واوري، خوشحاله سي. خدای د ټولو جنت الفردوس ځای کا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير.